د کابل کندهار په لار د طالبانو د ځانګړو قطعاتو مشر پیر آغا په ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. په سلامونو مهار کلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي په غزني کې د دوی د حکومت مهم غړی پیر آغا په ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د ښاغلي مجاهد په وینا چې نوموړی کس له کابل څخه کندهار ته روان و، د یوې ترافیکي پیښې له امله یې پر همدې لاره ساور کړې ده. ذبیح الله مجاهد په خبرپاڼه کې پیر آغا یو مخلص مجاهد او په تیرو 20 کلونو کې یو متدین او جهادي شخصیت بللی دی. تر اوسه د دې ترافیکي پیښې علت نه دی په ډاګه شوی او نه دا روښانه شوي چې په پیښه کې بل چاته هم زیان اوښتی او که نه. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پیر آغا د طالبانو په لومړۍ دوره کې د ننګرهار او پکتیا والي هم پاتې شوی دی. ویل کېږي مړ شوی کس تازه له حج څخه راستون شوی و او کندهار ته روان و چې ترافیکي پیښه یې کړې ده. همداراز په ټولنیزو پاڼو د پیر آغا په اړه ویل شوي چې هغه په څو ولایتونو کې د طالبانو د ځانګړو قطعاتو مشر او د ننګرهار په ګډون یې په څو ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد په ډیرو جګړو کې برخه درلوده. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.